بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د رزلټ ټي وي له طرف نه محمد علي جوهر ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. قدرمنو، زموږ سلسله روانې چارې او په روانې چارې کې نن تاسو سره زه په دریو شخصیاتو باندې خبرې اترې کوم چې د هغې کلیزې یعنې برسۍ وشوې. لومبی دی کرنل شیر خان شهید چې د هغه 21مه برسي په تېره هفته کې وشوه، او دویم دی عبدالستار خان ایدي، دا چې ډېر مشهور سماجي کارکن ټوله دنیا پیژني. د هغې هم 4مه برسي وشوه، یعنې 4 کاله د مرګ برابر شو. او دریم دی برهان واني، کوم چې د کشمیر د تحریک ډېر ستر نوم او ډېر زلمی او ډېر بهترین دغه کارکردګي کشمیر کې د تحریک مزاحمت چې کوم هغې په حواله باندې ده، د هغه هم 4 کاله د مرګ برابر شو، برسي یې وشوه. لومړی خبره به زه وکړم د کرنل شیر کیپټن کرنل شیر خان چې و، دا د نوي کلي سره تعلق و، او بیا دغه د مرګ نه پس چې کله ده ته نشان حیدر ملاو شو، د خیبر پښتونخوا لومبی نشان حیدر، نو بیا د نوي کلي نوم کرنل شیر کلی شو. او په کرنل شیر کلي کې د سړک په غاړه د هغې مزار دی. 4مه برسي وشوه. کرنل شیر چې دی نو په نوي کلي سکول کې سبق ویلی او زما نه 1 کال جونیر و، خو په سکول کې به چې ما هغه ته کتل کرنل شیر ته، نو عجیبه د هغه حساب کتاب عجیبه داسې چې ډېر زیات غلی او ډېر پوهه کس و. او مونږ به اکثر په سکول کې چې کله د مونځ ټایم به مونځ به کېده په سکول کې، نو اکثر ملګري به بیا اودس را منډې والې چې یاره استاد به بیا وهي، نو مونږ به چې مانځه ځان ورسوو. نو اکثر داسې شوي چې اکثر ملګري به بیا اودسه ولاړو. او کرنل شیر دا خاصیت و چې هغه به د مخکې نه ځان تیار کړی و، بلکل یو د ټایم ټیبل پابند و، ډېر ښه ملګری و زمونږ. نو د هغه 4 کاله برابر شو. بیا هغه چې کومه مړانه کړې ده په ټایګر هیل کې، او بیا د هغې نوم او داسې مړانه چې هغه دشمن ملک هم منلې وه چې دا ډېر غټ چې دی نو د بهادر و، ډېر لوی نوم او ډېر تکړه سپاهي. نو یقینا چې هغه 21 کاله برابر شو او ټوله دنیا د هغه مړانه مني. او اوس به راشم عبدالستار ایدي ته. عبدالستار ایدي ډېر لوی نوم د سماجي اړخ باندې، او بیا د امبولینس په حواله باندې پوره دنیا کې داسې امبولینس سیسټم چې هغه پوره دنیا کې نشته، ډېر زیات وسیع سیسټم. اوس به راشم لږ شان برهان واني طرف ته. برهان واني د تحریک چې کوم ازادي ده د کشمیر، هغه ډېر لوی نوم، او چې کله دغه تحریک مدم شو، یعنې هغه کمزوري شو، نو برهان واني واحد کس و چې هغه رامخکې شو او دغه تحریک ډېر زر مخ په وړاندې باندې بوته. او مختلف د هغه په حواله باندې سوشل میډیا کې خبرې راځي، خو پاکستان کې او کشمیر کې هغه د جنگ ازادي چې کومه ده، تحریک ازادي د کشمیر د هغې هیرو دی. یقینا چې هندوستان باندې دا خبرې بدې لګي، خو چې یو سړی څومره پورې هغه کار کړي نو هغه پوره دنیا یې مني. یقینا چې پوره دنیا د هغه تحریک منلی دی. د برهان واني او د هغه 4مه برسي مکمل شوه. قدرمنو، نن تاسو سره ما په دې ویډیو کې د کیپټن کرنل شیر، عبدالستار ایدي او برهان واني د کلیزو په حواله باندې خبرې اترې شریکې کړي. یقینا چې ستاسو معلوماتو کې به اضافه هم شوي. تر بل ویډیو پورې محمد علي جوهر له ورکې اجازت. د الله په امان او وختونه په خیر.